السلام علیکم ملګرو. نن زموږ ټاپک دی لیویس کنسپټ اف ایسډ اینڈ بیس. لیویس دا خپل کنسپټ په 1923 کې پیش کړو. دې کنسپټ ته موږ وایو الکترونیک کنسپټ. الکترونیک کنسپټ مطلب دا دی چې دا موږ ته ایسډ او بیس د الکترونو د اکسپټ کولو او د ډونیټ کولو په دې صورت کې موږ ته ایکسپلین کوي. نو دا لیویس کنسپټ موږ ته وایي ایسډ په دې طریقه ډیفاین کوي. ایسډ په موږ باندې داسې پیژني. دا کنسپټ وایي چې ایسډ هر هغه سبسټانس دی، هر هغه سبسټانس ایسډ دی چې هغه په یو کیمیکل ریاکشن کې الکترون اکسپټ کوي، الکترون اخلي. نو الکترون به څوک اخلي؟ الکترون به هغه څوک اخلي چې چا سره د الکترونو کمی، چې الکترونو ډیفیشنسي ورسره، چې الکترون چا سره کم دي دا به الکترون اخلي. نو دا ایسډ دی. او بیس any substance which donate or tend to donate a pair of electron. بیس هغه سبسټانس دی چې دا په یو کیمیکل ریاکشن کې الکترون بل ورکوي، او څوک چې الکترون بل ورکولی شي یا یې ورکوي، نو د دې مطلب دا چې د سره به الکترون سی وایي، د سره به الکترون اضافي الکترون به ورسره وي، ځکه به دا الکترون ورکولی شي. نو موږ شارټکټ ویلی شو چې ایسډ څوک دی؟ ایسډ الکترون ډونر دی، الکترون پیر ایکسپټر دی، دا الکترون اخلي. ایسډ الکترون ایکسپټر دی. او بیس څوک دی؟ بیس موږ شارټکټ ویلی شو چې دا دی الکترون ډونر. ډونر ته موږ په اردو کې دهنده، دینے والا. بیس الکترون ورکوي، ایسډ الکترون پیر اخلي، ایکسپټر دی. دې ته موږ وایو لینے والا، الکترون اخلي. نو ایسډ موږ شارټکټ داسې پیژندلی شو چې ایسډ به په یو کیمیکل ریاکشن کې دننه چې کله دا ریاکشن کوي دا به الکترون اکسپټ کوي، الکترون به اخلي. او بیس به هغه سپیشي چې دا به الکترون ډونیټ کوي، بل ته به ورکوي. دلته لفظ راغلی دی any substance which accept، الکترون اخلي tend to accept، یا الکترون د اخیستلو کوشش کوي. د اخیستلو کوشش نه مراد دا دی چې د سره د الکترون ډیفیشنسي وي. که ریاکشن فرض کړه نه دی هم کړی، نو د سره الکترون ډیفیشنسي شته. زه دا خبره وروسته کوم اگزامپل ورکوم چې لکه مثلا څنګه. او یا دلته کې وایي چې الکترون ډونیټ کوي یا د ډونیټ کولو کوشش کوي. نو کوشش مطلب دا دی چې د سره اضافي الکترون دي. نو که فرض کړه ریاکشن نه هم کوي، خو موږ ته پکې اضافي الکترون د لون پیر په شکل کې ښکاري، نو دې ته موږ بیس ویلی شو، لیویس بیس. لکه مثال په طور باندې موږ وګورو BF3 راوالو او NH3 امونیا. موږ راوالو BF3 دا د بوران ټرای فلورایډ. بوران ټرای فلورایډ کې دننه دا کوم بوران چې دی بی، نو دا د دریم ګروپ الیمنٹ دی په پیریاډک ټیبل کې. او موږ دا ویلي دي چې یو الیمنٹ په کوم ګروپ کې، نو په اخري شیل کې به ورسره هغومره الکترون دي. نو بوران د دریم ګروپ الیمنٹ دی، په اخري شیل کې ورسره څو الکترون دي؟ په اخري شیل کې ورسره دي 3 الکترون. او د خپل کوشش کړی دی 3 واړه الکترون یې شیر کړي دي د فلورین سره. فلورین د اوم ګروپ الیمنٹ دی، په اخري شیل کې ورسره 7 الکترون دي چې یو د سره شیر کې د سره خپل الکترون اته شي، د سره هم ودی یو د بوران سره شیر کې د سره ماته شي، او فلورین سره هم 7 الکترون دی یو سره د سره ماته شي. مینس کې خبره پاتې شوه د بوران د سره اخري شیل کې 3 الکترون دي، د خپل حد کو موږ وایو ور سره په خپل وس ملامت دی. نو د اوس خپل وس کړی دی، د اخري شیل کې 3 الکترون دي 3 واړه شیر کړي دي، خو د بوران ویلنسي بیا هم سیټیسفای نه ده. موږ ویلی شو چې د په اخري شیل کې 8 الکترون نه دي برابر، دغه اکټیټ رول فالو نه کړه. نو دې کمپاوند ته موږ وایو الکترون ډیفیشن کمپاوند. الکترون ډیفیشن کمپاوند دا کمپاوند دی چې د دوی سره د الکترونو کمی وي. دې BF3 ته موږ څه وایو؟ الکترون ډیفیشن کمپاوند. څه ورته وایو؟ الکترون ډیفیشن کمپاوند. مطلب دا دی چې دا هغه کمپاوند دی چې خپل اخري شیل چې څومره الکترون د ټول شیر کې، خو بیا مو سره د الکترونو کمی دی. اوس کله د بوران سره څوک بانډ جوړول غواړي، نو دی ورسره بانډ جوړوي، یو کمپلیکس به جوړېږي. نو کوارډینیټ کوولنټ بانډ د بوران د چا سره جوړول، که څوک یې ورسره جوړوي نو دی جوړوي. څنګه جوړوي؟ دی پکې الکترون اخلي بوران، ځکه چې داسې الکترونو کمی دی. او موږ ویلي دي چې ایسډ الکترون اکسپټر دی، نو دا BF3 به الکترون اخلي. ولې به الکترون اخلي؟ ځکه چې د دې سره به د الکترونو کمی. نو زه به اوس دا BF3 صفا کړم، دا به درې کړو.
راوا بخلو سره امونیا NH3 پلس NH3 دا بیس دی. اوس دا ولې بیس دی؟ دا اسید دی. اسید دا ځکه اسید دی چې د سره الکترون کمې دی، الکترون ډیویژن کمپاوند دی. او دا خبره ساتي چې په ټول پیریوډک ټیبل کې ګروپ 3 چې کوم الیمنت دی نو هغه الکترون ډیویژن کمپاوند جوړي، ځکه چې هغه سره اخري شل کې 3 الکترون دي 3 نمبر ګروپ سره، نو دوی 3 وړ الکترون شیر کې خو بیا د دوی ویلنسي سټیسفای کیږي نه، نو دوی الکترون ډیویژن کمپاوند جوړي او هغه دی لیویس اسید. الکترون ډیویژن کمپاوند لیویس اسید. امونیا ته وګورو دا بیس دی. ولې بیس دی؟ د سره لون پیر الکترون دی. لون پیر الکترون مطلب دا دی الکترون افیشنسي ده، سیواوالی ده سره الکترون سره سیوا دي. او دا اضافي الکترون دا دی بوران له ورکول شي او دا بانډ جوړ کی داسې موږ دا سټرکچر جوړ کو BF3 بوران دی دا یو بانډ د فلورین سره، بل بانډ فلورین سره، بل د فلورین سره. خو د امونیا کې چې کوم نایتروجن دی د سره لون پیر په شکل کې دوه الکترون دي، داسې د سره دوه الکترون دي او درې سره هایدروجن دي، دا د NH3. نو دا اضافي الکترون دا راواخلي د بوران سره کمې دی، دا نایتروجن په دې بوران خفه شي چې زما په دې ګاونډي سره د الکترونو کمې دی، نو دا د خپل الکترون راوالي د بوران سره شیر کی د سره ښېګړه وکړي، کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړ کړي. یو الکترون ځان سره پرېږدي یو دله ورکړي، بیا ودوی ته ما سره شیر کړي، نو د سره شیر کړي. مونږ به د ایرو ساین به دې طرف ته د ډونر نه به اکسپټر طرف ته. نو په دې ریلیشن کې وګورئ د امونیا الکترون ورکو، نو څوک چې الکترون ډونر دی دلته په ډیفینیشن کې مونږ ویلي دي بیس آر الکترون ډونر. نو امونیا بیس دی. ولې؟ دا ځکه بیس دی چې د الکترون ډونر دی، د الکترون ورکړه، دا دوه الکترون بوران له ورکړه او د سره کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړ کړو. کوارډینیټ کویلنټ بانډ دا هغه کویلنټ بانډ دی چې په دې کې کوم الکترون چې شیر شوي دي دوه الکترونو په منځ کې، نو دا الکترون اونلی ون اټم پرووایډ کړی دی، دې ته وایي کوارډینیټ کویلنټ بانډ. کوارډینیشن شوی، تعاون شوی دی، ښېګړه شوې پکې، نو د بوران سره پکې ښېګړه وکړو. نو په دې ریاکشن کې موږ وایو امونیا الکترون ډونر دی، دا بیس دی، او BF3 الکترون اکسپټر دی، نو دا اسید دی. اوس که موږ وګورو بل یو اگزامپل ته وګورو، فرض کړه موږ راوالو H پازیټیو پلس دې څه ورکړي امونیا اگزامپل ورکړی دی NH3. په دې کوم د امونیا د دې هایدروجن سره H پازیټیو آین سره کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړوي. تاسو به وایئ چې د H پازیټیو دا کوم ځای نه راځي، نو دا څه ګرانه خبره نه ده، دا راغلی دی دا داسې کار شوی چې امونیا موږ اوبو ته ورچولې ده، نو اوبه آین ته کنورټ شوي دي، دا دی واټر. نو چې اوبه آین ته کنورټ شوي دي OH ماینس او H پازیټیو، نو دوی صرف H پازیټیو راغستی. مطلب دا چې دا موږ امونیا د اوبو ریاکشن وکړو. نو په دې ریاکشن کې دننه دا امونیا چې دا بیس دی. ولې بیس دی؟ ځکه چې دا د H سره کوارډینیټ کویلنټ بانډ جوړوي او دا کنورټ کېږي څه ته؟ دا د NH3 NH3 خو دا مخکې نه دی NH3 خو دا لون پیر چې ورسره دی دا شریک کې د دې هایدروجن سره دا یو الکترون ځان سره پرېږدي یو دله ورکړي بیا وایي ته اوس ما سره شیر کړه، دا شیر کړي د سره، نو دا جوړ کړو کوارډینیټ کویلنټ بانډ. نو تاسو وګورئ په دې ریاکشن کې د امونیا الکترون ډونر دی، نو چې چا الکترون ډونیټ کړه دا بیس دی او دا اکسپټ کړه دا اسید دی او دا جوړ شو NH4 پازیټیو آین امونیم آین. نو موږ دا خبره زده کړه چې اسید چې دی دا پروټون اکسپټر دی او بیس الکترون اکسپټر دی اسید او بیس الکترون ډونر دی د لیویس کنسپټ مطابق. یو اگزامپل دوی بل هم ورکړی دی، هغه د واټر او د H پازیټیو آین دی، برخلاف هغه په خپله وګورئ. موږ اوس دا خبره وکړو چې موږ به لیویس اسید او بیس څنګه پېژنو که نه. لکه مثال په طور باندې زه تاسو ته ووایم چې ګورئ ها، مثال په طور باندې یو کس راشي هغه تاسو ته ووایي چې CA ډبل پازیټیو دا اسید دی که بیس دی، یا راشي بل یو کس هغه ووایي چې NH4 پازیټیو اسید دی که بیس دی، یا بل یو کس راشي هغه ووایي چې یاره Cl نیگیټیو اسید دی که بیس دی، یا ووایي یاره NO3 -1 اسید دی که بیس دی، یا راشي کاربونیټ آین CO3 -2 اسید دی که بیس دی. ٹھیک ده. یا بل یو کس راشي
هغه BF3 یاد کی BF3 اسید دی که بیس دی بل یو کس دی هغه ووایي یاره مثال په طور باندې امونیا د NH3 اسید دی که بیس دی بل یو کس پکې راشي هغه پکې د واټر خبره وکړي واټر H2O چې دا اسید دی او که بیس دی نو تاسو دا خبره زده کړئ چې د لیویس مطابق اسید به څو کي اسید دوه کسان کېدی شي یا به اسید وي نیوټرل سپیشي نیوټرل سپیشي هغې ته وایي چې په ده به چارج نه وي داسې یو سبسټانس وي چې په هغې به چارج مارج نه وي نیوټرل وي لکه مثال په طور باندې موږ وګورو BF3 ته BF3 په ده چارج نشته BF3 خو موږ وایو دا الکترون ډیفیشنټ دی ده سره د الکترون کمی دی چې الکترون کمی دی ورسره نو دا نیوټرل دی چارج مارج پې نشته خو دا اسید کې راځي ولې الکترون ډیفیشنسي دی ورسره کمی دی ورسره یا به نیوټرل سپیشي او یا به چې positive charge species وي positively charged species د لیویس کنسپټ مطابق 50 چم پوزټیو چارج دی لکه کیلشیم ډبل پوزټیو دا اسید دی ولې د پوزټیو چارج مراد دا دی چې په د پوزټیو چارج راغلی دی خو الکترون سره کم شوي دي ځکه به دا چارج راغلی دی نو اوس مزید کې دا ریاکشن کوي دا سکار کوي نو دا به الکترون اکسپټ لري که فرض کړئ NH4 پوزټیو ته موږ وګورو نو په ده باندې پوزټیو چارج دی او پوزټیو چارج سپیشیز څو کوم دي نو د لیویس مطابق هغه اسید دی مزید کې دا اوس ورکینګ کوي دا اکټ کوي نو دا به طور اسید به کوي دا به الکترون اخلي د پوزټیو چارج نه مراد دا دی چې دا الکترون ډیفیشنسي شو کوي او څوک چې الکترون ډیفیشنټ دي نو هغه اسید دی نو NH4 پوزټیو ion چې دی نو دا اسید دی according to Lewis concept اوس تاسو وګورئ بیس په څو کې دا خبره کلیر شوه د دې کنسپټ مطابق بیس به څوک وي د دې پهچان به څنګه کوو دا به هم هغه رنګ یا دا به نیوټرل سپیشي نیوټرل سپیشي لکه د سپیشي نه مراد دی اټم آین مالیکیول وغیره کیمیکل سپیشي نو دا به نیوټرل مالیکیول دي لکه مثال په طور باندې موږ ووایو NH3 نیوټرل مالیکیول کېدی شي امونیا ده دا نیوټرل دی خو دا بیس دی څنګه بیس دی دلته سره لون پیر الکترون دی لون پیر مطلب اضافي الکترون چې د ده ضرورت نه اضافي دي نو په دې وجه باندې دې امونیا ته موږ امونیا کوم ځای کې لیکلي دلته دا بیس دی ولې بیس دی ځکه بیس دی نیوټرل سپیشي ده خو لون پیر الکترون ورسره دي دا اضافي الکترون دی الکترون افیشنسي ده ورسره نو دا بیس دی نیوټرل سپیشي هم کېدی شي او یا واټر موږ راوړو د دې کنسپټ مطابق که موږ وګورو نو واټر په بیس کې راځي ځکه واټر خو دی امفوټیرک خو د دې کنسپټ مطابق د سره لون پیر الکترون دی اضافي الکترون نو په دې وجه باندې دا د بیس په کیټګوري کې راځي اوس که تاسو وګورئ بل د نیوټرل نه علاوه څومره چې نیګیټیولی چارج سپیشي دي نیګیټیولی چارجډ سپیشي نو هغه په بیس کې راځي مثال په طور باندې تاسو وګورئ NO3 بره موږ لیکلی دی NO3 minus 1 د NO3 minus 1 مراد دا دی چې د سره الکترون د ماینس چارج په ده ولې راغلی مطلب دا د سره د الکترون دومره سیوا شوي چې په ده باندې ماینس چارج راغلی دی الکترون افیشنسي ده سیواوالی دی ورسره نو دا according to Lewis concept دا بیس دی الکترون افیشنسي ده ورسره کلوراید آین دا بیس دی ولې بیس دی ځکه چې د سره ماینس چارج دی پې او نیګیټیولی چارج سپیشي دا بیس کېدی شي په چا باندې ودې کې تاسو وګورئ دا اسید دی ولې اسید دی ځکه اسید دی چې په ده باندې پوزټیو چارج دی او موږ ویلي پوزټیولی چارج سپیشي دا اسید دی څومره چې پوزټیو چارج سپیشي دی هغه اسید دی دا اسید دی پوزټیو چارج دی دا بیس دی ځکه چې نیګیټیولی چارج سپیشي دا بیس دی نیګیټیو چارج کاربونیټ آین دا نیګیټیو چارج سپیشي ده یو خبره به در یاده شوه اسید بیس چپټر کې کله چې موږ تریو سیز ووینو لکه نارنج شو مالټه شوه زموږ په خوله کې اوبه راځي دا اوبه څنګه راځي او ولې راځي نو دا زموږ پاست ایکسپیرینس دی د تیر وخت ایکسپیرینس دی زموږ دا تجربه شوې ده او دا سیزونه موږ څکلي دي چې لکه دا سیز تریو دی نو دا خبره یاد ساتئ چې دا کوم ګوره خوږ سیز ته خوله کې اوبه نه راځي تریو سیز ته خوله کې اوبه راځي ځکه چې دا تریو سیز زموږ تجربه شوې ده چې دا تیزاب دي تروش سیزونه ټول تیزابي دي نو موږ ته پته ده چې دا تیزاب دي نو په اډوانسو کې په زموږ په خوله کې چې کوم اوبه راځي نو په هغې کې کاربونیټ آین وي CO3 - 2 آین
نو دا آین ورته په اډوانسو کې پیدا کیږي دا کاربونایټ آین چې دا بیس دی نو دا بیس ورته په اډوانسو کې په خوله کې کریټ کیږي پیدا کیږي ورته خوږ سیسته نه راځي بلکې تریو سیسته په خوله کې وراځي نو دا کاربونایټ آین په اډوانسو کې ته جوړیږي دا سیټینګ دی چې قدرت پیدا کړی دی هغه موږ جلیاتي تضاد خبره کړې وه که نه نو هغه ډایرکټیک مټیریالیزم والا خبره ده نو دا خبره پکې هم زده شوه او مخکې پکې څه نور وویو ویډیو ډېره ښه شوه دا ویډیو بیا سیوا کېږي تاسو رانه بور کېږئ نو بس دا کافي ده فی الحال نورې خبرې به بیا کوو را روان لیکچرو کې ټایپس آف ایسډ سټرانګ او ویک وغیره دا به انشاءالله را روان لیکچر کې وي والسلام